بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د لاسته راوړنو تفصیل. د فراه ولایت څخه د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري مرستیال وزیر لیدنه. او حماس چمتو دی چې د سرې میاشتې ټولنې سره نوره همکاري وکړي. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 کال د زمري یا اسد میاشتې 14مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په بېلابېلو برخو کې ګڼې لاسته راوړنې لري. د یاد وزارت په وینا په 40 ولایتونو کې د 263 میلیونو 655,604 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په برخه کې 390 پروژې پلي کړي. 15 کلن ستراتیژیک پلان یې ترتیب کړی، 7 قوانین او 3 طرز العملونه یې تصویب او تخریج کړي او عدلي وزارت یې لیږلي دي. بل خبر د فراه ولایت څخه د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري مرستیال مولوي قدرت الله جمال فراه ولایت ته د سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او د ملي راډیو ټلویزیون له آمریت څخه لیدنه کړې ده. دغه سفر د یادو ادارو د وضعیت ارزونې او د ستونزو اورېدلو په موخه ترسره شوي دي. د سپین ماڼۍ د دفتر رئیس مرستیال او ډونالډ ټرمپ ته نږدې او بانفوذه کس سټیفن میلر هند تورن کړی چې له روسیې څخه د نفتو پیرلو سره د اوکراین پر وړاندې د دغه هیواد جګړه تمویلوي. میلر له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي له روسیې څخه د نفتو د پیرلو دوام چې د اوکراین په جګړه کې د دې هیواد تمویل په معنا دی د منلو وړ نه دی. تر اوسه هندي چارواکو د دې ادعا په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. او په پای کې حماس اسلامي غورځنګ یوې اعلامیه کې ویلي چمتو دی چې له سره صلیب سره په همغږۍ هغو اسرائیلي بندیانو ته چې په غزه کې ساتل کیږي مرستې ورسوي. حماس دې اعلامیه کې ټینګار کړی چې د سره صلیب سره هر ډول همغږي هغه مهال ترسره کیدای شي چې په دایمي ډول د بشردوستانه مرستو دهلیزونو پرانیزي او د مرستو د ویش پر مهال خپل هوایي بریدونه ودروي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.